یو بل زوم ته وایي خواهش وایي ستی مخ کار نه راځي بل سور غلی ته وایي باد پرېږس وایي دا یې زه راغلی ولې زه ډېر ګپ وکړم نو د 1 بجې ناست یم تر 1 بجې څوک خندلی شي خو چې په دې چې فشار راشي که نه په تاسو یې فشار د 1 بجې خو د ډېرې جالبې کیسې راپرېږدي د افغانان داسې خاندي یو ځای کې واده په ډېره غټه خوله یې وه یو ټوکي ورته وایه امیرخانه وایه وایي دا کوچنیانې کانس بیا مند و خوند و خندول داسې پرې ته چیرې وي چیرې وي چیرې تا بیا وایي داسې کول چیرې وي چې ډېره غټه خوله وه په شفاخانه کې وایي سیمینار وایي ډاکټرانو د ډاکټرانو سیمینار ده وایي یو ډاکټر ویل چې هغه کوم درد د استعمار خطر جنې احساسي وایي ویې ښځې ورته ډاکټر صاحب هغه د لنګوال درد د استعمار خطر ورسره یې وایي ملا ورته پولیس خو ورکوي تا نو په خوټو کې لغته نه ده خوړلې زموږ انګړ وایي په کابل کې رارهي ده پښې ازاد دي دیوه پښه درې ډاکټرانې وایي له ښاره روان یو ډاکټر وایي اوس دا موثر ده چې ازاد بل ویل سیاست شوره ده د درېیم ویل چې په دا بلاګۍ کې دا نه ده نظرونه خو مختلف ساتي چې په ده پسې به روچت له ده به پوښتنه وکړي موږ تاسو په تشخیص ما چې کوم یو ښه نظر وکړو اندر پسې راوړي چې کاکا موږ ډاکټران تاسې ازاد مال چوره ده دغه چې موثر لري دا بل چې دا بلاګۍ کې دا نه اندر وایي داسې یو ملاکه ډاکټر یاست ما هم تشخیص غلط ما سکول باد راغلی هغه چې مې خوش کړو اوس مې غول کړي پرتوګ مې چې تر وجه یې ځان ته بله دا ډاکټران هم راکمه کړه غازیان وایي سره ناست وایي ویل د انسانانو څو رقمې د سپین ږیري سره ناست وایي بل وایي ستا بیا مه ډېره وه 3 رقمه دي وایي ښه نو کوم دي وایي خو یو کافران دي یو مسلمانان دي یو دا موږ تاسو مامړه مې کابل کې چې وایي کلندار کې وایي ښځې غږ ورپسې ماما جانه ادي ما زوی خو را سنت وایي ښه ده ورې سورغلی د هلک انا هم ناسته ده ادي هم د مامۍ هم ناسته زه د سنتي سامان نښکلی وایي نه ورته راوړاندې د ماما جانه جوړوي خو د نیکه یې ډېر ښه و هغسې که دي وایي ادي ورته وایي زوی د ما د واک پېدېدی د ماما د یا نه یې مه منه د پلار یې ښه و هغسې مامۍ ورته وایي د ماما جان د یوې مه منه د ماما یې ښه و د دې منځ کې اختلاف راغی د ماما د وایي ګرډه ورته خلاص کړه چې یو رقم خو له ما سره هم د تا دغه وګوره یو بل هلک یې وایي په اندړو کې وایي دي ټول هلکان سنت تابو سنت کلو ځوان وایي دې بیا لنډۍ زه نه سوم یو څو ډېر خو نه پرې کوي خلاص که ګڼه دغه لمبه پټ یې پرې کوي هغه دې لاس و هغه شخصه وایي وایي ځې که ځان پرې غی نو بیا نه زه دا بیکاره کیسې کوم دا مجردان بیا داسې کوي ښه چې څه